حوصله يشول ماته مقبلين شو دي شاته حوصله يشول ماته مقبلين شو دي شاته دوی لخکری د شیطان دی مونږ لخکری د رحمان دوی لخکری د شیطان دی مونږ لخکری د رحمان نورمات شوی بدعتان هر ډګر او هر میدان والخود لیرن ورزم ورتستو ور خلک ایمان کوي او چې د چا خزه خیسي هغه په نظر سره نور خلکو ته ګوري ماشاءالله نبی غصبو دا د ناشنا ګلان نشتلی دي دغه څه کوي سره د څه ګلان خون کوي محترم مسلمانانو ورونو زما دي الله په ذات باندې قسمی چې د څه خبره ز اول ذل اورم چې د کم سړي خزه خیسي هغه نور خلکو ته خخکاری او ګرام خکاری وته او غوره وته خکاری په دین کې خدا مسلې نشته وي خو ظاهرانی مچدي سیم په دا کم طرف نه دا کشف کړي المهم محترم د نبی غصب دغه خبرو او اعتراضات او جوابات شروع دي الله په فضل سره چې کم کې به غرونه جنگول او هر یو کلیپ به د یو کروڑ نه کم قیمت نه لره 1 کروڑ چیلنج به پکې ورکو د باغې باندې غزان د څه غره کړي لکه دغه جوابونه چې ما د کم د گاونډي کړي دا رحم الله بدعتینه یا غبلی وي خزا چې ته دغه ذلت زغمل شي مونږ دغه د جواب نه تیری ګرځه خو دغه سره مونږه سو چیلنج هم د ورکړي دي نه دا نر په دې چیلنجونو کې ګرځیدل دی یو شپاړسم لمبر چیلنج راغستو دغه جواب او یو دا درشتم لمبر چیلنج دا اول خو پښتنه تا نه دا چې د اول چیلنج نه ونی سات تر شپاړسمه پورې د دې جواب بسو کې دا تبریخي او به د شپاړسم نه ونی سات تر درشتمه پورې د دې جواب بسو کې دا تبریخي او کوم جواب چې د شپاړسم چیلنج او د درشتم چیلنج کړي دی دا د دې قابل نه دی چې په هغه باندې رد وشي عزتمندو ځکه زما لن چیلنج جوړ د اجمالا دغه مسائل ته قران حدیث اجماع قیاس کې ته ثابت کړه نو جواب بداوه چې دا مسلې ته په قران کې یا په حدیث کې یا په اجماع کې یا په قیاس کې ثابت کړي دي خو دین ورته ګلان شیندلې دي چې امی سره به د عام خلکو په مخ کې دغه سي ګلان او دغه سي فحش خبري ونی کې دغه چې کمی کړی دي د دې وجه باندې د دې دواړو کلیپونو جواب ما نه ورکو ځکه څه علمي خبره به کې نه و خو به هم ما ویل مالدا چې نشي زداتي کړانی شي چې لکه د دې جواب ونه شو لکه چې رد نشي کولای خو زداغه ارمان بریم د الله په فضل سره پوره کو محترمو دې ته ما د رښتم چیلنج دا ور کړو چې تاسو فقہ کې دا دی چې امامتي به هغه کس کې چې سر غټي او اندام مخصوصي ورکوټي همدغه رنګي خزه خيستي او دا ورته ویلو چې دا په قران او حدیث او اجماع او قیاس کې ثابت کړ د دې اجماع او قیاس بمدا کنځلي کوم چې په دې کلیپ کې کړی دي به هر حال وس خپل موضوع ته راځو چې د دې جواب دی نو د جواب په دریو طریقو سره اول د هغه د فحش خبري چې کومې کړی دي او دا هغه ته جواب وای هغه اول ذکر کول دویم به د دې نر یو څو خطاګانی هغه ذکر کو 15 خطاګانی په ورکوټ کلیپ کې کړی دي دریم نمبر د دلایل او جوابات د الله په فضل سره اول د نابغه صاحب نوې علمي خبري چې نوې کشف به کوم ځای کړی هغه دا وښیي ور خلک ایمان کوي او چې د چا خزه خیسي هغه په نظر سره نور خلکو ته ګوري ماشاءالله نبی غسب نور وایا او د بدشفي او بد اخلاق خزي خاون عادتا د خپل خزي نه نفرت لري او نامحرم خزو ته متوجي وي استغفر الله محترم ګوري دی ظالم په څومره مسلمانانو باندې تهمت ولګو په عالم کې څومره تور خلک شته دي بسته قومونه دي بلکې بسته دولتونه دي تور خلکو دوه تورې په ولګول داغونه یو دا چې هغه بد اخلاقي او اخلاق د مؤمن صفت ده دا صفت دی واغسته دویم تهمت په ولګوي دی پردو خو ته ګوري ځکه تاسو په خپل غوګونو باندې وداوري دي دا وایي چې د چا خزه تور عادتا پردو خو ته ګوري ځم ظالمه د الله نم حیا نه درځي چې مسلمانانو ته حیا نه درځي د الله په پاکو بندگانو باندې تا تهمتونه ولګول په دنیا کې به څومره ډېری زنانوي توري بوي او څومره د ایمانونو به داغي زړونه ډکوي او څومره به خوش اخلاقي او څومره به داغي نه خواندان خوشاله خو زه تا نور څه نه ویم صرف دا به ته ویم چې د تورو زنانو دشمنه او د تورو زنانو په خواندانو باندې تهمت لګون کې انسان الله جل جلاله فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم و انسانانو زستاسو شکلونه ته نه ګورم نسبونه ته نه ګورم بلکې غوره انسان زما په نسبت هغه تقوادار دی او استعف نسبت غوره انسانان صرف سپین پوسټ کې دي ظالم دا خبره په هوش کې کلی او کنا به هوشي کې کلی اوس دریم ګل د وخت شي چې غم شیندي
ماشاءالله ماشاءالله د ټول مسلمانانو دشمنه محترم زنه پوهیږم چې دا کم کتاب ګوري د مسلو پسې محترم نورم د دینه سخت خبرې به کړي دي هغه ټول نشم راجمع کولای ما نه کلیپ به وګدي نور مسله را پاتې کی محترم مسلمانان فاتي او پاغه باندې شروع کړه تورات نه شروع کړي دا په تورات دروغ په قران دروغ په حدیث دروغ په لغت دروغ په علماء باندې دروغ عام مسلمانان فاتي او پاغه باندې دغه غږی به کې فسر مسلمانان ورونو تاسو مخه پکېږئ تاسو زور ته زړه الله په فضل سره وباسم زبر اوس وخت تاو کوم او تاسو به رمباړي وینئ اول د په دغه ورکوټي کلیپ کې شپږ خطاګانې دي علمي بغیر د تکرار نه ظالم داغه منافقت بخکاره کې د ښکارا باندې کې د خپل منافقت غم دی او دا منافقت نه دا منافقت دی دا مصدر دی دویم دا ګوره عزتمن دا صفت وي صفت النبي دا صفت دی بغیر د شد نه او عجب دا چې کوم ځکه شد نه دا شد ورکه چې کوم ځکه شد یې نه وي مثلا په اشپارسم کلیپ باندې چې اعتراض کړي اشپارسم چل باندې التا حمامي وي التا حمامي دی حمامي او حمامي کې دومره فرق دی لکه د دې په عقیده کې او د امام ابو حنیفه رحمه الله په عقیده کې دومره فرق دی نو التا شد شته حمامي دی دا حمامي وي ودلته شد نشته او دا ول شد ورکه صفت وي درېمه ختم په دغه کې دا وي صلی الله دا صلی الله دا صلی الله دا شدد الله بنده او سلورم خطا ترمو دا ګوري دا عن ابن عمر وي او حال دا د شدید حمزه الوصل وي او دا وړي مسلې دي وړي مسلې دا ولې درجه طالب دا یاد وي او د نابغه سره بسر نه رسیږي اوس پنځمه او شپږمه خطا دا ګوره عزتمن دا معجم وي او دا معجم دی هم دغه رنګ دا طبراني وي او دا طبراني دی دا شپږ خطاګانې بغیر د تکرار نه وم وسره دا واوري عزتمن دو استاسو خېلی د تکلیفونه واوري تقریبا کال شاوخوا کېږي چې دا لګي دی د په اول سر کې ویل چې مسلمانانو غیور به ویلا غالبا دغه متماثل النسم جواب کې هغه صحیح کړل چې دا غیور نه د الله بنده دا عربی لفظ دی خپل غیور دی دا د هغه کلیپ نه وروسته اوس دا غیور نشي ویل شرمېږي ځکه چې به دایره باندې پويږي او غیور نشي ویل ځکه خطا نه اوس غیرتمن وي دغه غیرتمن لفظ ټول کال کلیپونه تاسو واوري پیدا به نه کې ټول غیور دی غیور لیکن یو څوک لبکی ټول به کې غیرتمن وي د موږ دانو چې دا بد کار کړی موږ دا ښه کار کړی خپل خطا دې صحیح کړی دا د الله بنده ناشکری مکوه لږ شکر ادا کوه په زیاده دي چې زموږ شکر ادا کوي ته الټا عکس ناشکر کنځلې کې اوس درېمه خبره ترازو د دې دلایل په دې مسله باندې چې امام به هغه سړی چې سر غټي او عزو وړي او خزه خيستي اول دلیل چې سر غټي دا ولي وي وجه دا چې کوم سر غټ وي هغه کې عقل زیات وي هغه کامل وي د جواب دا ظالم چې تا د چا ویل چې کوم سر غټ وي هغه عقل باغې کې کامل وي سیده بعضی سرونه به غټ وي عقل به کې کامل وي خدا لازم نه چې کوم سر غټ وي عقل به کې کامل وي کته وی چې ستاسو دلیل په دې خبره باندې جواب دا چې زما دلیل په دې خبره باندې اول ستاسو سر دی ماشاءالله دومره غټ دی دا ټول سټیکر نیولې او به د بره پټکې مو نه ځم کدا ټول 400 سره وتلې ستاسو سر به درون شي ماشاءالله او منځ کې هیڅ نشته ترمو دا څه دروغ نه په دې باندې تاسو حالي نه نور لاسه کې چې ناظره قرآن ولا نور دي او هر شي د الله پیغمبر باندې تاسو قیاس کوي علیه الصلاۃ والسلام دا ول جواب خدای د الله پیغمبر دا ولې نه دی ویلي نور ارچی ویلي دي چې تاسو د امامتي هغه څوک چې هغه اقرا یو دا غټ سر دای په ولې نه ذکر کړي او خیسته خزا دریم جواب دا دی چې به دغه چې الله پیغمبر باندې تاسو قیاس کوي نو باید دا غي نور اندامونه باندې به قیاس وکړي ایواز سر نو ایا دا غي په صفات باندې به تاسو پیدا کی دویم خبره دا و چې مونږ ویلو د دې فقې لیکلي دي چې امام به هغه کس وي چې داغه اندام مخصوصه ورکوټي دې دغه په مقابل کې هغه د فحش خبرې کړې چې داغه جواب مناسب نه دی اما هر څه دویمه دا خبره کړې و چې دا تاسو دروغ وي زمون په فقې کې دغه څه نشته بلکې مراد داغینه عام اندامونه داغینه مراد دي د جواب اول جواب دا دی نابغه سید دغه کنځلي اول خپل مشایخ ته وکاستا مشایخ دغه تفسیر کړي راشه تحتوی اول جلد 300 اول صفحه باب الامامه کې هغه وګوره هغه وایي فسره بعض المشایخ بالاصغر ذکر بعض مشایخ دې تفسیر په ورکوټي
دغه سره کړی دی اندای مخصوصه سره کړی بیا غیر پر علت ذکر کړی چې زما په خپل باندې نه راځي ته خپل به ځان له وګوره دا ستاسو مشایخ تفسیر دی چې نورو کتابونو کې دې رد راغلی نو تاسو کتابونو کې غړي دي مسلې دي یو سوي بل سوي د ټولو مونږ ذمہواران نه دریم جواب دا تخپل په دې کلیپ کې وی چې عضو چې کوم دا هر اندام ته ویل شي عام دی یوازې دې ته نشي ویل نو په دې جواب کې خپل ځان په 15 صوبې باندې وتړ راته زه چې تاسو هم چې ته هر کلیپ کې په ځان باندې رد کې هغه دا دی چې دا عام دی نه ته به ولې د دینه ذکر اندام مخصوصه د دینه ولې ته به هغه وباسي تاسو چې موږ چې تاسو خپل شیخانو دې تفسیر کړی چې دینه اندام مخصوصه مراد دی ته دا جواب کې چې نه دا عام دی عضو دلته عام ده ټول اندامونو ته شامل دي چې ټول ته شامل شي نو هغه په طریقه ولا پکې دي نو بیا سوال پاتې شو هر کله چې ستا په قول سره ستا په تفسیر سره چې ټول اندامونه تی مراد دي نور اندامونه خو ظاهر کې اوس معلومیږي لاسونه معلومیږي خپې معلومیږي نو به پاتې شو د اندام مخصوصه بیا پاتې شو دا به کم ډاکټر لبوزي او بچا به ګوري اوس درې خبرې ترازو چې ایمان باغه کسي چې داغه خزه خایستای مؤمنو چې دا په قران کې نشته نه په حدیثو کې شته د الله پیغمبر نه دی ویلي چې ایمان دغه کسي چې خزه خایستای نه اجماع شته نه قیاس شته زما د دې خبرې جواب د کړه تاسو په اول سر کې واله د ماری کار کړه تاسو دا اوس راشي دا خبره هم د ذکر کم چې دغه خبرې د کم ځای نه کړې دي دا استدلال کړي د ناشنا د بعض حدیثونه الله دې ته هدایت وکړي محترم مسلمانانو زه چې بار تاسو ته څو خبرې کوم یو دا ده چې د مشن ټول دروغ دی کله که سندونه دا شروع کی پوهه شته خپل دروغ یو ضعیف حدیث باغی کې دی دا یو علامه ما تاسو خو دلی و چې سندونه شروع کول پوهه شو خپل هغه دروغ به شروع کړو دویم متداول چې کله د قران آیات ویله آیات یا صحیح حدیث ویله حواله ورکول په بخاری مسلم و غیره نه پوهه شي دا استدلال غلط کین په دیم دوکه نشي دا غیر لپاره موږ د بار مثالونه ذکر کړي قران آیات ذکر کړي دي او معنی غلطه کړي دي صحیح حدیث ذکر کړي دي او معنی خطا کړي ده په دې وجه وس راشي دلته دا خیانت د تخیم حدیث صحیح دی او د خیانت او درو هغه ده حدیث الله پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې د ذکر کو چې خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی بس مختلف الفاظ بده کېشته دي د الله پیغمبر فرمایي صحابه او ته ترغیب ورکړي دا یو مسله او یو سبب د وجه نه خبره کړل دا غي تشریح ما مقصد نه دی صحابه او ته ترغیب ورکړي چې خپل زنانو سره ښه اخلاق کوي ځکه غوړه انسان په تاسو کې هغه دی چې د خپل زنانه سره ښه اخلاق کوي ښه ژوند کوي ښه ژوندۍ تیروي وسره دا د حدیث معنی ده دا ظالم سوی دا تسوي چې دغه د حدیث معنی ده اختصار سره دغه د حدیث معنی ده لیکن د دینه په صغرا او کبرا سره د سي معلومیږي چې د چا خزه خيسته وا هغه انسان غوړه ده په هغه چا باندې چې هغه خزه بدرنګ ده ولی ځکه د بدرنګي خزي اخلاق نشته هغه بد اخلاق ده خاونو سره بد اخلاق شو او خيسته خزه چې کوم د هغه اخلاق هغه خدي او دغه د خاون مسره غوړه شو خو اخلاق ولا شو صغرا او کبرا خپل واوري د محترم اول من نابغه صاحب ته یو چې چیرته دي ستاسو څلور اصول ته چې وایي چې زه مسله په څلور اصول کې قران او حدیث او اجماع او قیاس کې ثابتوم دا مسله ته ولې صغرا او کبرا ته لاړې قران او حدیث او اجماع او قیاس څه چې ته صغرا او کبرا ته لاړې یو دویم دا عزت بندو کې چیرته خبره صغرا او کبرا ته شي نراشه زبتا به خپل صغراګان او کبراګانو باندې وټړم اوس څنګه شداغې نه به جواب وکا اول رحم الله بذاتی بد اخلاق لدا صغرا شو او د هر بد اخلاق خزه بدرنګ یا تور ایرادي کبرا شو نتیجه د رحم الله بذاتی خزه بدرنګ ده او تور ده د امامت مستحق نه ده دلیل په صحت د صغرا باندې د ټول کلیپونه د محترم هر یو کلیپ کې دا کنځلې کوي او دلیل په صحت د کبرا باندې د خپل وینا ده خپل صغرا کبرا چې مخکې جوړ کړه د مسلمانانو د خزو باندې تهمت ولګو خپل به کېږي شي محترم بار د تاسو واورېدل چې کوم سړی بد اخلاقه ای داغه خزه توري او هغه غوړه نه او بد اخلاقی به نور څنګه نو هر یو کلیپ تاسو خپل اوري چې څومره کنځلې کوي
د لهذا دا د په سرحد کې فرض کې دا اوسېږي دا امامتي نه کوي په خپل صغرا کبرا باندې د امامتي نه ویسري د الله په فضل سره دویم وښه رحم الله بدعتي کنزل مار د صغرا او هر کنزل مار چې توبه چې استلی نه هغه فاسق وي دا کبرا شو نتیجه دا چې رحم الله بدعتي فاسق دی دلیل په صحت د صغرا باندې د ټول کلیپونه د عزت مندو چې کنځلې کوي او دلیل په صحت د کبرا باندې حدیث دی سباب المسلم فسوق د الله پیغمبر فرمایي علیه الصلاه والسلام مسلمان ته کنځلې کول دا فسق دی بده سره سره فاسق کیږي نو په خپل صغرا کبرا سره فاسق هم شي ول د امامتین ولې دلی دویم فاسق شي اوس دریم لورشه نابغه العصر رحم الله فاسق دی صغرا اوس کبرا او فاسق چې وی هغه مردود الشهادت وی دا کبرا شو نتیجه نابغه صاحب دا مردود الشهادت دا نتیجه شو دلیل په صحت د صغرا باندې مغه حدیث دی سباب المسلم فسوق مسلمان د کنځلې کول هغه فسق دی د کنځلې تاسو خپل اوري دلیل په صحت د کبرا باندې قران کې زیب باندې د فاسق مبارک هغه راغلي دي چې هغه گواہی باندې قبليږي لکه مثلا په سوره نور کې راځي ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا نه په خپل صغرا کبرا سره ستا شهادت نه قبليږي سلورم نابغه صاحب کلامی دی صغرا او هر کلامی غټ جاهل وي دا کبرا شو نتیجه دا شو چې نابغه صاحب دا غټ جاهل دی دلیل په صحت د صغرا باندې دا عقیده دا کلامی او عقیده لري دلیل په صحت د کبرا باندې د ائمه او اقوال د زید مبارکي من جمله اغه امام شافعي رحمه الله چې فرمایي هغه فرمایي حکمي في اهل الكلام ان يضرب بالجريده والنعال ويطاف بهم في القبائل والشعائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب واقبل على الكلام د بخبل صغرا کبرا سره غټ جاهلم ثابت شوی پنځم نابغه صاحب په خبرو کې کنځلې کوي او دروغ وایي دا صغرا شو او هر کنځلې کوونکی او دروغ وایونکی په خبرو کې هغه منافق وي دا کبرا شو دلیل په صحت د صغرا باندې د ټول کلیپونه دي ټول دروغ او کنځلې دلیل په صحت د کبرا باندې هغه د الله پیغمبر حدیث دی د الله پیغمبر فرمایي د منافق صفات دا ده چې کله خبرې کوي دروغ وایي اذا حدث كذب واذا خاصم فجر او چې کله چا سره بحث شي به کنځلې کوي وسره د ظالم منافقم په خپل صغرا کبرا باندې ځان منافق کو نو اوس تاسو به چلن شو چې د دې صغراګانو کبراګان نه ځانو باسه کچې د خبره صغراګانو کبراګانو ته محترم او زما چلن دا به ته خپل ځای پاتې شو ځکه خپل مسلې د قران او د حدیث او د اجماع او د قیاس چې کوم څلور اصول دی او توحید هغه نه ثابت نه کړه تاسو خپل ویل دا غړي وړي ویلي وي او د هغه جواب هم د الله او فضل سره واورید محترم مسلمانانو ورونو د رحم الله بدعتي تقریبا کال شاوخوا کیږي چې د میدان ته راوته او ډیر په غرور سره او کبر تکبر سره او هدف خپل شهرت کول خپل جیب او خېټه ډکول مسلمانانو ته په خپل عقیده کې شکونه چول شبهات چول زمونږ ډیر صبر وکړو ولا شی بغیر شي او سره بشي چپ بشي لیکن زمونږ د سکوت او چپوالي نه د غلطه استفاده وکړه نه د بل علاج نو پاتې صرف هم سفیر وا چې سفیر غوښتله د تر دې پورې دا یو سفیر زما د الله په فضل سره چې ما ول ورکړه 15 میاشتې کېږي تقریبا چې د دې سړي رد ما شروع کړی دی هغه چیلنجونه لاسه کې کوم جوابونه چې ما د کړی دي د دروغ په تورات او په قران او په حدیث او په لغت او په علما او په چا باندې دا غي رد می کړی دی دا غي جواب نشي کولای دا مسکین کدا د دې په ځای باندې بل څوک یې ځان له خپل په خپل لاسونو باندې قبر هغه استلوي او خپل سر باندې منډلې خام مهم انسانانو کې تفاوت شته دی ته دې اساس باندې نوې جوابونه زو دروم ځکه دا څه معنی لري هغه خبره کوي او دې رد کومه به ته جواب نشي کولای دومره هم وزګار نه در فکر دی په د فرض دی چې هر سفري د هر څه مخکې زما جوابونه وکي او دا ول سر نه بشرو کوي او د نه جواب کول یو علامه او یو علامه نه بلکې سل علامې د شکست دي دې خبرې زما دا مقصد نه چې بالکل زبس کومه ځکه چې خوشاله نشي غرض دې دا چې نوې جوابونه نه کوم بلکې زه انتظار کوم چې دا زما د خبرو به ته جواب وکي زما د خبرې او د جواب رد چې کوو زه د هغې مقابل کوم کله چې زما دا په سوونو چیلنجونه ختم شو د هغې نه بعد به بیا شروع کوو انشاءالله که یو ورځ بل مهم دی عزتمندو هغه هم کوو انشاءالله بل سبا نه لا بل سبا دوشنبې ورځ چې ورته ویلی شي ځکه بیا روژه یو په روژه کې ماله خوند نه راکوي چې دا خپل 15 منټه په دې بدعتي باندې خراب کړم هغه دا چې دې ظالم ترجمه شروع کړې ده په اول سر کې هغه څه ویلي دي چې ابو جهل او ابو لهب به ورته هغه به انکار وکړي العیاذ بالله د الله جل جلاله ګستاخي بې ادبي کړې ده نو هغه به هم تاسو واورئ نور بیا قضاوت به تاسو